تا کمیز هم نه دی اچولی؟ نه ستا کمیز زه داسې ګرځم. ښه تا نه تش امتیاز یم ځیم دلته هر څه درنه ځي واغونده بس طرف معاملې دي نو کوټ مې راتړل. څنګه شوی؟ کوټ مې دلته راتړل. دا خلاص که ته او دا د څونه په مزو سره تړلی دی خلاص یې که دا خلاص که څو بچي دي دي؟ درې بچي دي دي ښځه دې کړې؟ ما نه چا کړې نه دا به ما ته راکړي ته داسې دغسې لاړ شې صحیح ده؟ ځئ نو ځئ دا مخلې ډوډۍ مخلې ځئ ځئ الله مال شه راکړه لاس دې ځئ نو شاته ونه ګورئ زاړه زاړه جمپرونه به اوس مړ وای هی احمدالله ته راشه دلته ټوقې کوم در سره راشه بچې راشه دا داسې که هغه هلته وخانده السلام علیکم ورحمت الله دوستانو دا خو پیژنئ دا ونه به دې څه وي تاسو ته معلومات دی دومره غوړه ده دومره غوړه ده چې نختر ورته وایي که نه هغه نختر ونه ده دا په دې کې هغه کېږي جنغوزي کېږي توره طلا چې ورته وي که نه بلیک ګولډ چې ورته وي الحمدلله افغانستان یې ښه پیمانه لري دا ونې ټولې د جنغوزۍ ونې دي نو الله دې وطن را جوړ کړي هر څه لرو موږ راغلي یو څه په دې غره کې روان یو پکتیکا کې خو یو برمل ولسوالۍ ته ځو برمل ولسوالۍ کې مې روغتون جوړ کړی دی هغه افتتاح کوو ویډیو هم یا کتل یا به یې وګورئ نو زو په دې لاره څه قصې مخته راځي څوک وینو څه کوو تر اخر را سره مله شي وګورئ دا ستا ځای دی ستړی مه شي جوړ په خیر تکړه دلته ته څه کوې دلته د روډ شو روډ شو چیرې کوې سهار په سړک همدلته ناست یې دا دننه څه دي پکې ناسته یو شایم ده هېڅ شایم نشته ورم بلی کله کله او دا چکسونه یې تا دي پښې دې خرابې دي وچې دي نوم دې څه دی شیرینجانه کورتۍ دې نه ونه شته ده ولې نشته کورتۍ دې ښه ته دې دا مخ رالوڅ کړه کورتۍ دې مه باسه تا ته زه یو ښایسته کورتۍ واغوندمه نره څو کلن یې دا نه تر شمېره دا لاسو څو به لاسو څو به یې هغه کورتۍ دې خوښه ده ستړې مه شي دا ما ته راکړې خیرات هم قبول شه دا زما شو اوس که تا شوې زه یې واخلمه ښه وایه دروا یې اخله ښه زه صحیح دی زه الله دې ښه توره نسې همداسې یې راوړه ورته همداسې ما شوې مه کوه واخله دا کورتۍ دې وباسه نو نه کورتۍ دې وباسه تا ته زه بله کورتۍ نوې در کوم که نه لرې که لرې که تا کمیز هم نه دی اچولی نه ستا کمیز زه داسې ګرځم ښه تا نه تش امتیاز یم ځیم دلته هر څه درنه ځي دا واخله واغونده بس طرف معاملې دي نو دا واچوه دغسې کشه کې بند که سهار چې راځي هم دلته ناست اوسې څو بجو پورې شپږو پورې ناست یې ژوند سخت دی درباندې ښه تېرېږي دا ماشوم زه وینم تش امتیاز هر څه ته دلته تللی دي د ده د خدمت به څوک نه وي البته مشکله ده الله دې اسانه کړي دا مخله ځای شو موږ لاړو نو خدای په امان السلام علیکم خدای په امان د سړک نه خاورې اخلي بېرته دې ځای کې باده خلاصه ښځه اوس یې پرېږده دا ولې دی څنګه هسې تړلې دغه هغه د کوټ مې راتړل څنګه شوی کوټ مې دلته راتړلی ښه دا کوټ دې پرې تړلی دی په دې ټوټه باندې یخ دې کېږي ته ټول ورځ دې ګردو کې ولاړ اوسې دا خلاص که ته او دا د څونه په مزو سره تړلی دی خلاص یې که دا خلاص که ایسته که ده وی بس بیلچه دې ما ته راکړه آفرین لرې که دقسې ویې غورځوه دا اوس پاک واغونده صحیح ده همدا چې ګرم سي واغونده واچ دنه لاس که کش که نوم دې څه شی دی محمدالله ښه دا بل دا اوس راوړه چې درته بند کړم یا ربه څو بچي دي
درې بچي دي دي ښځه دې کړې ما نه چا کړې نه صحیح شو ښه بس خدمت کوې که نه اوس هغه ځای کې یو خندا وکړه او خلاص نور ځه ښه په زور او خنده ورته تام کورته یې نشته او دا خبرې نه شي خبرې نه شي کولی بل ته ورکړمه لرې که لرې که دا ته راکړه دا اوس واغونده دا تا باندې نه ده وړکۍ لیونۍ وړکۍ ده واغونده دا په تا باندې اوږده ده ته راکړه چې څونه ښایسته کورتۍ مې درته راغېښتې ده صحیح ده در واغونده ودرېږه ښه دلته ودرې هغه زه درکوم درته که نه واغونده واغونده بچې واغونده تا نوم څه شی دی تا نوم څه دی زله او تا نوم څه دی نزه دلته راشه ما څنګه نیسي دا م واخله جوس وڅښه ښه زیات ښه دا م واخله دا م واخله اوس خدای په اول لاس راکړه څه دی نوم د بیبي شبانه او تا نوم ګلمکۍ وی 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 نوم ګوره ګلمکۍ یو بسکټ دی تا ته درکړم که دې ته نه دا بسکټ تا ته درکړم که دې ته دا یو دانه دی ولې چې دا خوندې نه دي د هغه انجونې قسم په خدای دی کې چې کم زړی که نه والله که په هلکانو کې په دې باید احتراف کوو هلکان خفه کېږي مه دا تا ته درکوم ګلمکۍ ته یې نه ورکوم صحیح دی کله ورکړه تا خو دا دې څه کېږي خور دی دا وخت راکړه تا ته نه درکوم ښه تا ته زه کورتۍ راوړم بچې یو دا واخله او یو دا اوبه واخله دا هم ته واخله او تا خو راته اول دا ویلې دلته ودرېږه دې ځای کې تا خو راته دا ویلې چې دې ته ورکړه که نه وړه ده نو هغې په هغه باندې تا ته اوس واچو دغسې دا بل هم واچو آفرین دا هم واچو ګرمه نرمه به یې آفرین دا دې م واخله او دا دې م واخله رش واغونده بچه رش واغونده رشه نږدې رسه مه یېرېږه ولې یېرېږې آفرین نږدې رشه او لږ اوبه م ورته راوړه رشه ته راکړه ده رشه بچو دې خوا رشه مه یېرېږه نوم دې څه دی نوم دې څه دی محمد آفرین دا ونیسه دا م واخله راکړه دا م واخله اوس قلار بېغمه به ګرم نرم ناست دی صحیح ده لاس دې راکړو لاس دې راکړه هغلته وګوره یو خندا ورته وکړه دغسې لږ وخنده ورته نو راشه ته راکړه لاس راشه نو ستړی مه سې نوم دې څه دی قاري ګله احمدالله تا شمس الله دا پشام څه شی دی پشام چی دی مړۍ ده که خورم یې در وایخلم احمدالله څویمه سپاره قرآن شریف یولسمه وایې او ته اوله ته حفظ کې په یاد ویې که دغسې په ملایتوب یې وایې ته دلته راسې زما خوا دلته دې خوا ته ودرېږه دا جمپر دې څنګه دونه زوړ اغوستی دی جمپر دې ډېر زوړ نه دی دا وباسه جیب کې خو څه نشته تیم وباسه جیب کې خو څه نشته دا به ما ته راکړي ته داسې دغسې لاړ شې صحیح ده ځئ نو ځئ دا م اخلئ ډوډۍ م اخلئ ځئ الله مل شه راکړه داسې ځئ نو شاته ونه ګورئ زاړه جمپرونه مه اوس مړې وای هی احمدالله ته راشه دلته ټوقې کوم در سره راشه بچې راشه ته راشه دا پرېږده دلته ډوډۍ دې م کېده راکړه خوږه دغه کې کوم یو اخلې ځه دواړه وګورې یو پکې ووایي د تا کوم یو ښي که چپه دغه یو ښه صحیح سي درېږه تاسو قاریان کېږئ آینده کې انشاءالله مکتب ته م ځئ واغونده بچې پلار دې چېرته دی
ښه او د تا ما ورته ښه واغونده آفرین واغونده ښځه دې کړې ده څو بچې دي دي او تا کړې کوې ته ښځه کوې ولې تی کوې دا مخله ورسه دا مخله قاري صاحب صحیح شو او یو غاړه م راکړه راته د تا کورتۍ څه شوه کورتۍ دی تا کورتۍ نشته او تا او د تا دا څومره ښایسته ده هلته وګوره ښایسته ښایسته کورتۍ اغوستې وی نشته واچوه دا واغونده دا واغونده تا نوم څه دی حسن بیبي حسن بیبي واغونده ټوله ورځ به نوره ګرمه ګرځې صحیح ده واغونده دغسې واغونده لاس راوباسه دغسې واغونده آفرین واغونده دا واچوه برابره ده که نه بیا ونه وایه دا واچوه دوستانو ویډیو خو مو وکتله که چېرته مو خوښه شوي در سره خپره کړي او همدارنګه زموږ صفحه در سره هم خوښه کړي آینده کې لا ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته وکړو یو مهم پیغام چې په دې ویډیو کې دی هغه د ترحم پیغام دی هغه د مینې او محبت پیغام دی که تاسو چېرته د جلال آباد یې دلته راځئ پکتیکا ته یا فرض کړه پکتیکا یې ځئ قندوز ته یا مثلا ځئ مزار ته ټول زموږ ستاسو خپل وطن دی دغسې خلک مو چې لیدل هغې په سر باندې د ترحم لاس راکاږي ځکه دا خلک ولاړ دي ته یي تمه او توقع یې موږ او تاسو ته یي نو زه پوهېږم چې ښه کار نه دی د ماشوم آینده خرابوي ولې اوس ولاړ دی راځئ اوس ورته وکړو چې هر څه مو وس او توان کې دې خلکو نه دریغ مه کوئ ډېره مننه الله مو خوشحاله لره ښه وخت السلام علیکم